سلامونه ونکي هلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل تاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. نن ورځ به د خیر سره تاسو ته په عمومي ریاضي کې د طاقت تر تعریف وروسته تاسو ته د خیر سره د طاقت قوانین تشریح کو. نو که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه ته تاسو پورې ورسیږي لطفا افغان ری چینل سره سابسکرایب کړئ. نو راځو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی په عمومي ریاضي کې هغه د طاقت قوانین. زموږ عنوان نن څه دی؟ زموږ عنوان چې دی نن هغه د طاقت قوانین دي. طاقت څو قوانین لري چې دا قوانین په حل زده کولو سره موږ کولای شو بیا د طاقت هر ډول سوال زده کړو، حل یې کړو. ګورئ قاعده چې ده د طاقت لومړی قاعده چې ده لومړی قانون یا قاعده چې ده هغه داسې ده 2 په توان د 15 ضرب 2 په توان د 4. که د ضرب په حالت کې د قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي نو موږ به له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، پر توانو باندې به د جمع عملیه اجرا کوو. نو دا کېږي 2 په توان د 15 دا یې نه 2 په توان د 9 د دې دوو د ضرب حاصل سو. بل مثال مثلا 3 په توان د 2 ضرب 3 په توان د 4 ضرب 3 په توان د 15. که د ضرب په حالت کې قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي نو د حل لپاره به تاسو له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده نیسئ او پر توانو باندې به د جمع عملیه اجرا کوئ. اوس راځو 3 لیکو 2 او 4 دا شپږ او 5 چې جمع کو 11 3 په توان د 11 یا هم تاسو ولرئ 1 پر 2 په توان د 15 ضرب 1 پر 2 په توان د 2. تاسو وګورئ قاعدې 1 پر 2 او 1 پر 2 یو رقم دي. نو تاسو به د 1 پر 2 او 1 پر 2 څخه یوه دانه قاعده واخلئ و به یې لیکئ او دا توانونو باندې به د جمع عملیه اجرا کوي. نو دا کېږي 1 پر 2 په توان د 15 او 2 چې جمع کو دا کېږي 9. که چیرې د ضرب په حالت کې قاعدې مساوي توانونه مختلف وي له قاعدو څخه یوه قاعده نیول کېږي او پر توانو باندې د جمع عملیه اجرا کېږي. یا مثلا ولري a په توان د 15 ضرب a په توان د 4. که څه عددي که څه حروف خو چې قاعدې مساوي له قاعدو څخه یوه قاعده نیول کېږي پر توانو باندې د جمع عملیه کېږي 15 جمع 4. نو دا کېږي a په توان د 15 جمع 4 دا نه a په توان د 9. یا مثلا تاسو ولري 3 په توان د -15 ضرب 3 په توان د 6. تاسو چې کله د ضرب په حالت کې مساوي قاعدې ولرئ نو د حل لپاره له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده اخلئ او پر توانو باندې د جمع عملیه کوئ. دا -15 توان جمع کوئ له 4 سره له 6 سره. نو 3 ولیکئ. تاسو به انشاءالله دونې موږ سره په عمومي ریاضي کې په هغه اولو ورځو کې زده کړي چې کله د اعدادو علامې مختلفې باید په منځ کې د جمع عملیه ونه کوي. په منځ کې باید د دې دوه چې علامې مختلفې باید د منفي عملیه اجرا کوي. له 6 څخه 15 کم کړئ 1 او علامه په دې دوه کې د غټ عدد مثبت غټ عدد چې دی مثبت دی د هغه عدد علامه رااخلو. نو 3 په توان د مثبت 1 یا که د مثبت علامه ونه لیکل شي پروا نه کوي. یا مثلا تاسو ولري a په توان د -15 ضرب a په توان د 2. دا چې تاسو کله حلوي له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده اخلئ توانونه جمع کوئ دا -15 توان جمع کوئ له 2 توان سره. نو اوس تاسو a ولیکئ. تاسو پوهیږئ چې علامې مختلفې باید جمع یې نه کوي باید منفي یې کړي. له غټ څخه کوچنی کم کړي له 15 څخه 2 کم کړي 3 او علامه د غټ عدد ته راواخلي. دا یې جواب دی. خو که تاسو غواړئ دا نور ساده کړئ د منفي توان له منځه یوسئ نو کله چې منفي توان موږ له منځه وړو په هغه مخکني درس کې موږ دا تشریح کړي وه چې منفي توان حلوو یو وار دې ته یو مخرج ورکوو. مخرج چې مو یو ورکړي دا لیکنه سرچپه کوئ سره واړوئ. مخرج راوړئ صورت ته صورت یوسئ مخرج ته بره منفي له منځه ځي. یا دا هم جواب دی یا 1 پر a په توان د مثبت 3 هم جواب کېدلی شي. دا د طاقت لومړی قاعده ده. اوس که تاسو غواړئ چې دوهمه قاعده د طاقت زده کړئ دوهمه قاعده د طاقت څنګه ده دوهم قانون یې څنګه دی؟ دوهم قانون داسې دی چې مثلا تاسو ولرئ چې مثلا 3 په توان د 15 ضرب 2 په توان د 15 یعنی تاسو د ضرب په حالت کې قاعدې مختلفې او بیا توانونه مساوي. نو تاسو به څنګه کوئ؟ تاسو به قاعدې ضربوئ. دا 3 او 2 به ضربوئ یعنی 3 2 6 او له توانو څخه به یو توان را اخلي. مثلا 10 په توان د 15 ضرب 3 په توان د 15 ضرب 2 په توان د 15. که تاسو د ضرب په حالت کې قاعدې مختلفې او بیا توانونه مساوي نو تاسو به قاعدې سره ضرب کړئ او له توانو څخه به یو توان ولیکئ. 10 3 10 10 2
شپېته او له ټولو مساوي توانو څخه به یو توان ولیکي. یا مثلا A په توان 3 B په توان 3 C په توان 3. کله چې تاسو د ضرب په حالت کې قاعدې مختلفي او توانونه مساوي نو تاسو به قاعدې ضربوي او له توانو څخه به یو توان اخلي. کله چې تاسو A B C ضرب کوي داسې ویل کېږي A B C دا د دې ضرب حاصل داسې ویل کېږي او له ټولو توانو څخه یو توان راخلو. ولې مې په قوسونو کې ولیکل توان د 3 ولیکل؟ معنا د قوسونو دا معنا ورکوي چې دا توان هم د A دی هم د B دی هم د C لپاره دی. دا یې دوهمه قاعده ده. او درېیمه قاعده چې موږ د طاقت لپاره لرو هغه داسې ده. مثلا 2 په توان د 2 کل په توان د 5 2 په توان د 2 کل په توان د 5 کل توان کله قاعده 2 توانه ولري بیا د کل کلمه له 2 توان سره ویل کیږي. کله چې یو قاعده 2 توانه ولري د حلولو لپاره له قاعده څخه د قاعده خپل ولیکه د کل توانونه چې دا ضربېږي یعنی 2 په 5 کې ضرب کړه لس د دې جواب 2 په توان د لس دی. یا مثلا 3 په توان د 2 کل په توان د 15 کل په توان د 4 وای دا تاسو حل کړئ. کله چې تاسو یو قاعده په څو توانو سره پورته شوي وي او تاسو غواړئ چې دا حل کړئ تاسو به قاعده خپل پر حالت سره ولیکئ توانونه به ضرب کړئ 2 15 لس لس 4 40 3 په توان د 40. یا مثلا A په توان د 2 کل په توان د A کل په توان د B تاسو ته وای دا حل کړئ. تاسو به چې یو قاعده څو توانه ولري قاعده به لیکئ توانونه به سره ضربوي. 2 چې په A کې ضرب کو 2A ویل کېږي. 2A چې بیا تاسو په B کې ضرب کړئ 2AB نو A په توان د 2AB دا کل توان یې درېیمه قاعده ده چې کله یو قاعده څو توانه ولري نو تاسو به قاعده لیکئ توانونه به سره ورضربوي. دا د طاقت د ضرب لومړي 3 قوانین دي. نو که تاسو غواړئ چې طاقت زده کړئ لومړی دا د ضرب قوانین دي لومړي 3 د ضرب قوانین دي. د دې د پس د کولو سره تاسو کولای شئ د طاقت د ضرب د حالت مثالونه حل کړئ. تر بیا چې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو ښې چارې ولرئ.